د کامیابه انسان سره ناسته ولاړه شروع کړي. یو دا رقم انسان چې هغه و تاسو ته ښه لاره درښولی سي، یو ښه فکر درښولی سي او د ده د شناخت د وجې د ده د ناستې ولاړې د وجې څخه خلک په ټولنه کې ستاسو هم عزت کوي. ولې وایي دی د پلانکي سره ناسته ولاړه کوي. زه دا نه وایم چې د ملکانو د سردارانو یا د توپکیانو غلامي شروع کړي یا د دوی چمچهګیري شروع کړي، یا د دا رقم انسان چې هغه په ټولنه کې یو مثبت اړخ لري، یو خلک څه جنس زده کولی سي، خلک په عزت ورته ګوري، په صحیح معنا د ده د غونډادتوب په وجه نه، د ده د بدماشي په وجه نه، بلکې د ده د یو ښه بزنس په حواله باندې، د یو ښه انسان په حواله باندې چې دا ډېر ښه انسان دی. هغه عالم هم کیدی سي، یو لیکوال هم کیدلی سي، هغه یو سوشل ورکر هم کیدلی سي، هغه یو سیاسي لیډر هم کیدی سي، هغه ملا، طالب او دا رقم نور یو افسران، بزنسمینان دا کیدلی سي چې د هغوی سره تاسو ناسته ولاړه شروع کړي. په ټولنه کې د دوی د وجې ستاسو هم هغه عزت زیات سي. ولې د عطر په دکان کې چې کښېنئ نو خامخا به ستاسو د جامو د کالۍ څخه خوشبو خامخا خلک محسوسوي چې یاره څومره ښایسته خوشبو دې لګولې ده، ته به نو د عطر په دکان کښېنستلی. نو د ښو انسانانو سره ناسته ولاړه وکړي. بدبوداره انسانان، غلط انسانان تاسو ته څه درښولی سي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب لیکزی. دا د زما پښتو یوټیوب چینل. په دا یوټیوب چینل کې زه په مختلف موضوعات باندې مجلسونه کوم. دا زما د یوټیوب د ویډیو دی، د موټیویشنل ویډیو دی. په دا کې د پلی لیست کې نور هم ویډیوګانې دي، تاسو کولی سي چې دا وګوري او استفاده جن وکړي. کمنټ پر ورکړي، لینک یې په واتساپ کې و نور دوستان ته واستوي. او دا زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دا ګانټۍ بټن دباو کړئ چې بیا هر ماښام زه ویډیو اپلوډ کوم اول د واره در تاسو تر ورسیږي. دوستانو، د موټیویشنل ویډیوز دا زما یو لړۍ ده چې روانه ده. نن به زه مجلس کوم چې د یو کامیاب انسان ناسته ولاړه چې تاسو شروع کړئ نو د دوی د وجې به ستاسو هم په ټولنه کې عزت زیات سي. ته که اوس د یو ښه سرمایه‌دار انسان سره چې په دا نه چې مثلا غلا یې کړي یا داسې نور غلط چمونه کوي، نو د هغه د بدماشي په وجه یا توپک ورسره یا کابلي ګاډیانې یا ځان ته وروره یو لیډر وایي، هغه به نو لیډر نه وي وروره، هغه به مازې یو پالتو انسان به یې نه، یو مړی به یې کړي، یو غلط انسان به یې په سوسایټي کې خلک به د هغه صرف او صرف عزت په دا کوي چې هغه سره توپک دی، هغه سره کابلي ګاډیانې دي، خلک دي، باډي ګاډیان ورسره دي. د دا رقم انسانو سره ناسته ولاړه چې دی هغه ډېر پالتو کار دی، نه د چمچهګیري په زمره کې راځي. زه وایم کامیاب بزنسمین، یو کامیاب افیسر، یو ښه انسان، یو ښه ټیچر، یو ښه لیکوال، یو ادیب، یو صحافي، یو ملا، یو طالب، یو پیر، یو دا رقم نور په ټولنه کې یو ښه زمینداري چې کوي، نور بزنسمین کوي، دکانداري کوي، تاجر وي، په ټولنه کې چې ښه نوم تللی، هغه سپورټسمین کیدلی سي، هغه یو ښه د ټولنې یو خدمتګار انسان کیدی سي، ډاکټر کیدی سي، انجینیر کیدی سي، نه یو ښه تعلیم یافته کیدی سي، یو ښه اخلاقمند انسان، یو ښه صحافي کیدی سي، یو ښه لیکوال کیدی سي، یو ښه یوټیوبر کیدی سي. مثلا هر یو چې په ټولنه کې یو ښه اړخ لري، یو ښه د فایدې اړخ لري، خلک یو څه جنس زده کولی سي او د یو رول ماډل وي، نو د دا رقم کامیاب انسان سره چې تاسو ناسته ولاړه کوئ نو دا ټولنه، دا خلک چې تاسو ته ګوري هغه یاره دا هم د دغه رقم انسان سوچ و فکر لري. ولې ګوره کوتره سره ناسته ولاړه کوي او ورسره ګرځي او راګرځي او ورسره الوزي، نه بازګۍ د بازګي سره ناسته ولاړه او ګرځي الوزي، نه په غرو په اسمانو په دا کې نه ګرځي او راګرځي. نو تاسو کله لیدلی چې بازګۍ به د کوترې سره شناخت شروع کړي او دی یا شیر د وزې سره شناخت وکړي، نه دا به یو عجوبه یې، نه لیکن مسله دا ده چې
خلک زموږ په ټولنه کې یاره د یو ټیچر دی د غټ بدماش سره ناسته ولاړه لري، نو بیا به ته څنګه د خلک به تا څنګه رول ماډل ګڼي چې یاره دا ټیچر نو ډېر ښه ټیچر دی و سټوډنټ ته خپل لوستونکي ته دا یو ښه لاره ولیکه ورښي. ستا خو ګرد عمر ناسته ولاړه په ساقي خانو کې ده، په شراب خانو کې ده، په چرس خانو کې ده، چیرې چې خمار کېږي، چیرې چې یو 2 نمبر کار کېږي، درواغ ویل کېږي، ټولنې ته نقصان ورپېښېږي، خاندان ته نقصان ورپېښېږي، د دا رقم منصوبې چې چیرې شیطاني ابلیسي منصوبې چې چیرې جوړېږي یا محفل وي په هغه کې ته ناسته ولاړه کوې، نو بیا به ته خلکو ته څه وښیې؟ ته دې 10 واره پر ځان دا ووایې چې یاره زه ټیچر یم، باید چې سټوډنټ د ما څه زده کړي. سټوډنټ ته دا زده کړي، ته رول ماډل یې، نو ته د دې انسانانو سره کښېنه چې ته ټیچر یې، د خپل ټیچرانو سره ناسته ولاړه شروع کړه، د پروفیسرانو سره ناسته ولاړه شروع کړه، د عالمانو سره ناسته ولاړه شروع کړه، د لیکوالانو سره ناسته ولاړه شروع کړه، لایبرري له چې څوک ځي، ډیبیټ کلب له چې څوک ځي، افیسر کلب له چې څوک ځي، دا رقم نور داسې اکټیویټیز چې د ټیچر سره سمون خوري، د ژوند سره سمون خوري، په هغه کې ناسته ولاړه کوه نه. دا خو مشهوره خبره ده چې یو انسان چې دی هغه د خپل صحبت د ناستې ولاړې څخه د پہچان کیږي، نو چې ستا ناسته ولاړه په یو غلط خلکو کې ده، په غلط کمپنۍ کې ده، نو خلک به هم بیا تا ته په هغه نظر ګوري. ته یې ټیچر لیکن ناسته ولاړه د اواره خلکو سره کوې، نو بیا به خلک تا ته ووایي چې دا ټیچر یا ته یو سټوډنټ یې. سټوډنټ کار دی چې د سټوډنټ سره ناسته ولاړه کوي، کالج، یونیورسټي، سکول وي، ټیچران وي، سټوډنټ وي، نور خلک داسې پوهان خلک وي، د هغه سره ناسته ولاړه، د علم دوست خلک وي، د کتاب سره نږدې خلک وي، شاعران، لیکوالان، ادیبان، پروفیسران، عالمان، د دا سره ناسته ولاړه، د نور سټوډنټ هم دوستانو سره ناسته ولاړه شو. ته په جاهلانو کې ناسته ولاړه کوې، نو په جاهلانو په ګروپ کې چې ته ناسته ولاړه کوې، ستا به سبق زده سي، ته به پاس سې، په سالانه اګزام کې به پاس سې، ولې ستا کمپنۍ چې ده هغه غلطه ده، هغه د جاهلانو خلک ده، هغه چې هره خبره کوي د جاهلانو خبره د خولې سره باسي. یا ته یو ښه سنجیده سړی لیکن ناسته ولاړه چې ده غواړې چې زه د داسې خلکو کې ناسته ولاړه وکړم چې هغه ګرده ورځ لطیفې دي، خنداوې دي، فسق و فجر دی، پالتو مجلسونه دي، په هغه کې ناسته ولاړه یو ځان ته دلیلونه پیښوي چې یاره زه به د دوی سره ناسته ولاړه کوم، پر ما باندې د دوی دا غلط شیان چې دي هغه اثر نه کوي. نو ولې به اثر نه په در کوي؟ ته د 100 واره سټوډنټ سې، 100 واره د ټیچر سې، لیکن ستا ناسته ولاړه په دا رقم تټ کلاس خلکو کې ده، نو خلک به مو تا ته دا ووایي چې ښه ته خو پرون د پلانکي سره ناست ولې، نو ته هم زما خیال د هغه په بڼه یې، د هغه په ترتیب باندې روان یې، د هغه په ژوند باندې روان یې. دلته زما یو څوک ولو، یو شناخته ولو، هغه ناسته ولاړه د غلو سره کوله، یعنې د شی چې غلا کې بیا په د کباړیانو په دا کې بیا خرڅي، نو دی به ماښام ورسره کښېنستی، بله ورځ په دا ګلۍ کې غلا وسوله، غلا چې وسوه پولیس رالو، هغه چا چې غلاوې کولې د دوی د ګلۍ ناستې ولاړې خلکو د کوڅې غولو، هغه هلکان یې ګرده ونیول، د کباړي سامان چې خرڅوي غلاوې کولې. زه دا نه وایم چې د کباړي سامان چې څوک اخلي یا یې خرڅوي هغه ګرده غله دي، یا بلکې دا یو خاص یو ګروپ ولو چې رنګ یې د کباړي و، د کچري و، د دې سامانو غور کړی ولو، لیکن مقصد یې غلاوې ولې. نو پولیس ته خو تاڼې والا SHO دا CID و، کرایم برانچ و، سپیشل برانچ ته ور معلومي چې یاره څوک یا IB ته ور معلومي چې دا څوک غلاوې کوي نه کوي نه، نو دا ګرده د مالیې 2-3 هلکان یې ونیول، نو دا کم چې زما شناخته و دا یې هم پکې ونیوی، هغه چې ونیوی وروره ویې ولي، ویې ټوکوي، ګزارې کوي، زخمي یې کوي، څو ورځې په تاڼه کې ولو، هغه د غلا نه وه کړې، نو هغه نور ګروپ والا یې غلا کړې وله، لیکن پولیس صرف په دې والا باندې دی ونیوی چې ته هم د غلو سره ناسته ولاړه ده، ستا په کمپنۍ کې د دی ناسته ولاړه ستا د دی خلکو سره ده چې هغه غلاوې کوي، زموږ پر شک دی، هغه خو واقعي غلا یې کړې وله، بیا پولیس
په تشدد باندې په ومنله، لیکن ده نه منله چې هر څو یې ولي خیر زخمي یې کوي. لیکن مسله دا ده چې پولیس والا ملامت نه دی، هغه وایي ناسته ولاړو سره کوي، نو دی به هم دغه ته راغلی. نو دا رقم که تی ناسته ولاړه د یو غلط سوسایټي کې ناسته ولاړه کوي، نو بیا به ته هم دا ټولنه او دا خلک په هغه نظر ګوري. د کامیاب انسان سره ناسته ولاړه کوي چې ټیچر وي، بزنسمین وي، شاعر وي، ادیب وي، مولا وي، علم دوست خلک وي، ښه یو تاجر وي، ښه یو زمیندار وي، په زراعت کې یو نوم وي، باغ لري، کیسه لري، او په ټولنه کې یو ښه ماحول وي، او بیا یا سپورټسمین وي، باډي بلډر وي، باکسر وي، کرکټر وي، فوټبالر وي، نو هغه په ټولنه کې یو رول ماډل لري، نه د سپورټس په والا کراټې په حواله باندې، د باډي بلډینګ په حواله باندې، یا په ټولنه کې سماجی خدمت کوي، یا ښه سیاست کوي، یا یو د خلکو په کار باندې ورځي، یو ښه سیال انسان وي چې د هغه سره ناسته ولاړه کوي. د ټولنې هر سړی به تاسو ته وایي چې یاره دا هم دغه طرح ښه انسان دی. لکه ولې د دوی ناسته ولاړ د تبلیغیانو سره، د عالمانو سره، طالب علمانو سره، د طالبانو سره چې ناسته ولاړه کوي، د ښه افسرانو سره، کامیاب بزنسمین سره چې ناسته ولاړه کوي، مجلس کوي، ستوي ټولنه دی، بیا به خلک دغه پیچان کوي چې یاره دا هم د دغه طبیعت دی. نو د کامیاب انسان سره ناسته ولاړه شروع کوي، د ښو انسانانو سره ناسته ولاړه شروع کوي، کمپنۍ تبدیله کوي. که ستې کمپنۍ غلطه ده، ته دې هر څو عالم سي، ته دې هر څو طالب علم سي، ته دې هر څو ټیچر سي، سپورټسمین سي، لیکن چې ستا ناسته ولاړه د غلطو انسانانو سره، ستا کمپنۍ شپه او ورځ او غرمه د هغه انسانانو سره ناسته، نو ټولنه چې د هغه وایي دا هم داسې منفي جذبات لري، منفي خیالات لري. د کامیاب انسان سره کښېنئ، ان شاء الله تعالی د ښه صحتمند انسانان چې د ذهن په حواله وي، د بدن په حواله باندې چست وي، پرجوش وي، ترقي یافته وي، او تهذیب لري، ښه انداز لري، جنگ و جدل نه لري، لوفري نه کوي، اوارګي نه کوي، د مور پلار خدمت کوي، تهذیب یافته وي، هر ښه خبره د خولې څخه هر ښه خبره راوځي چې هر مجلس کې ښه مجلس کوي، و چاته نقصان نه ورکوي. نو د دا رقم انسانانو سره چې تی ناسته ولاړه وکړي، ستی په ذهن کې به هم هغه سوچونه مثبت او پازیټیو سوچونه راشي، پازیټیو سوچ به تی لري، خلک به تی ته ډېر په ښه نظر باندې، په ډېر په احترام نظر، په عزت په نظر ګوري. ولې وایي دا خو هم دغه ناسته ولاړه دی، پرون ما ولیدی چې یاره د پلانکی پروفیسر سره ناستو، ما ولیدی د پلانکی سیچو سره ناستلو، پلانکی تصویر اخیستی و. زه دا نه وایم چې د خلکو کم چمچهګیري شروع کوي، یا بلکې په صحیح معنا چې ستاسو زړه غواړي چې یاره دا ډېر ښه انسان دی، بس زه یو څو ورځې ورسره کښېنستلی وم، یا دی زما دوست جوړ سوی، یا زه د ده دوست جوړ سوم، یا زه په دا تبلیغیانو عالمانو کې زما یو ټولنه، زما یو کمپنۍ و، یو صحبت ټولو، بس زه د دوی په حواله باندې خلکو ماته د دوی په نظر باندې کتل. نو دا عادي سم دی چې وایي چې څوک چې په دنیا کې د چا سره ناسته ولاړه کوي، الله پاک په آخرت کې د هغې سره به انجام وکړي. که ته د نشیانو، تماشو، د رشوت خورانو او د ظالمانو سره ناسته ولاړه کوي، په آخرت کې به چې کله حساب کتاب کېږي، ته به د ظالمانو، د کافرانو، د قاتلانو، د رشوت خورانو، د دوکهبازانو په ګروپ کې شامل یې. او که ته د عالمانو، د شهدا، د غازیانو، د تبلیغیانو، د یو ښو انسانانو، د یو مثبت سوچ، د فکر انسانان چې ټولنه او خاندان ته، نورو ته فایده ورسوي، انسانیت خدمت کوي، د هغه سره ناسته ولاړه کوي، الله پاک به ستا انجام هم د شهدا سره کوي، د عالمانو سره کوي، د طالب علمانو سره کوي. نو الله پاک دې موږ ته دغه توفیق راکړي چې موږ د ښو انسانانو سره ناسته ولاړه وکړو. بس کامیابي دغه په دین کې ده، دا د دنیا کامیابیانې ځي او راځي، دا موږ د دنیا هغه باچا ولکه لیدلی دی چې در پایه پرې به ژوندی، بس چې یو ښه نوم ولري، یو ښه اخلاق ولري، په دې دنیا کې به دې هم خلک یې په یاد ساتي، او په آخرت کې به هم د خدای د مخه سرخروی او په ښه انداز باندې به راپورته سي. خدای دې موږ ته د جنت والا جوړ کړي او د دوزخ څخه بچاو کړي. دوستانو،
دا زما موټیویشنل ویډیو دی، تاسو دغه په لیست کې وګورئ او دا د زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د ګنټۍ بټن دباو کړئ چې بیا هر ماښام نوې ویډیو در تاسو ته رسیږي. سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. حاضردم ما نقیب کلزي ته راکړئ اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.